د ننګرهار اچین چې د جلالاباد ښار سویل ختیځ ته پرته ولسوالي ده د نور ولسوالیو په څیر ځنګلات لري. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی قاري محمد یوسف وایي په تیر کې به دغه ولسوالۍ کې ځنګلات په بې رحمه او خپلسري ډول پرې کېدل او خلکو به وړل، خو د اسلامي امارت په راتګ سره د ځنګلاتو ساتنې ته پاملرنه زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا ځنګلونه د یو هیواد ملي شتمني او ښایست دی، باید د پرې کولو د مخنیوي لپاره یې امارت لا ډېرې هڅې وکړي. په تیر وختونو کې ځنګلات په زیاته کچه وال کېده، نقصاني کېده، پوره توجه نه ورته د دولت لخوا نه. اوس لله الحمد چې امارت راغلی، ځنګلاتو ته ډېره زیاته توجه ده. ځنګلاتو بیخي پابند دي، څوک ځنګلاتو سره کار نشي لرلی او موږ امارت په هرو ساحو کې یو چې د ځنګلاتو لپاره ډېره همکاري منډه ترړه او په آینده کې هم غوښتنه د امارت نه هم دا ده چې دا کم ساحو ته د ځنګلاتو ته نشتون لاسرسی نه کېږي، باید چې د دې مخنیوی وشي. د اچین ولسوالۍ پیښې سیمې اوسیدونکی نورګلاب بیا په خپله سیمه کې د زینتي ځنګلونو ترڅنګ له حکومته د میوه لرونکو ځنګلاتو جوړولو غوښتنه کوي. موږ ډېر ځنګلونه او ډېر شتمنۍ لرو او اسلامي امارات نه دا غوښتنه کړو چې موږ سره په دې کې په ساتنه کې هم کومک وکاندې او زموږ له نور په دې غره باندې ښه بارداره میوې او شیونه او ځنګل راله برابر کاندي. ورته وخت د اچین مرستیال ولسوال محمد ایوب ابوبکر وایي اچین کې د قومي تړې له مخې ولسونو د ځنګلونو د پرې کولو لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې او څوک نشي کولی چې ځنګلونه پرې کړي. او دلته مو د غره د کته کېدو دپاره په هر دغه کې چې دی دلته دوی خپله یو قومي دغه لري، تړون لري او موږ ورسره په څنګ کې همکار یو. دوی یوه کمیټه لري چې کمیټه بالکل ځنګل چې دی کته کېدو ته نه پرېږدي، نو دوی الحمدلله موږ سره په دې کې ډېره همکاري کوي او زموږ چې دی د شنې کیتې مجاهدین چې دی هم په دې کې ډېره زیاته منډه ترړوي. خو د پخوا په پرتله الحمدلله اوس چې دی د ځنګلونو کته کېدل دا چې دی بند شوي دي. ابوبکر وایي کوم ځایونو کې چې ځنګلات د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، د زراعت ریاست څخه یې د بېلابېلو بوټو لکه د جنغوزیو، چارمغزو او پستې غوښتنه کړې چې خالي ځایونو کې کېنوي. د ځنګلونو د ساتنې لپاره د شنې کیتې په نوم ځانګړی ځواک جوړ شوی چې دغه ځانګړې کیته به د هغو کسانو په کلکه مخنیوی کوي چې میوه لرونکي او نورې ونې پرې کوي.